د هر قسمه حاجت پوره کېدو لپاره صرف د بسم الله الرحمن الرحیم دا یو آسان ختم تاسو وکئ. دې پسې چې کوم مقصد د پاره کوم حاجت د پاره تاسو دعا وغواړئ کنه، ان شاء الله تاسو دا مقصد او دا حاجت به ضرور پوره کیږي. هر قسمه مقصد د پاره ورپسې تاسو دعا کولی شئ، دا دعا به تاسو قبلېږي. ختم بالکل آسان ترین دی. دا ختم یو پیره تاسو خامخا وکړئ. ټیک شو. د ختم طریقې کار داسې دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو 12,000 پیرې برابروي. خو 12,000 پیرې چې دی کنه په داسې ترتیب سره به تاسو برابروي چې بسم الله الرحمن الرحیم به تاسو شروع کړئ. چې کله 1000 پیرې برابر شي بسم الله الرحمن الرحیم کنه، نو یو پیره به ورپسې درود شریف ووایئ او خپل مقصد دپاره د خپل حاجت دپاره ورپسې بیا تاسو دعا وغواړئ. چې کله دعا نه تاسو فارغه شئ کنه، بیا به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم شروع کړئ. بیا به تاسو وایئ چې کله بیا نور 1000 پیرې برابر شي کنه، یعنی 2000 پیرې برابر شي، بیا به تاسو یو پیره درود شریف ووایئ او دغه شانتي د خپل مقصد دپاره د خپل حاجت دپاره به بیا د الله تعالی نه تاسو دعا وغواړئ. چې دعا نه کله فارغه شئ، بیا به تاسو بسم الله شروع کړئ. چې بیا 1000 پیرې نور برابر شي کنه، یعنی 3000 پیرې برابر شي، بیا به تاسو درود شریف ووایئ او د خپل مقصد دپاره د خپل حاجت دپاره به بیا د الله تعالی نه دعا وغواړئ. مطلب هر 1000 پیرې به یو پیره تاسو درود شریف وایئ او ورپسې د خپل مقصد دپاره به تاسو دعا غواړئ. چې کله 12,000 پیرې برابر شي کنه، بیا به تاسو درود شریف یو ځل ووایئ. هغه درود شریف چې کوم تاسو په مانځه کې وایئ، دغه درود شریف به تاسو یو ځل ووایئ او ورپسې به د خپل حاجت دپاره د خپل مقصد دپاره د الله تعالی نه دعا وغواړئ. نو ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره ستاسو دغه دعا به ضرور قبلېږي. دغه په زړه کې چې تاسو کوم مقصد وي کوم حاجت وي دغه به تاسو ضرور پوره کیږي. ها دا بسم الله به تاسو کم ټایم کې وایي او څو ورځو کې به تاسو بسم الله الرحمن الرحیم 12,000 پیرې برابروي. نو بهتره دا ده چې دا تاسو په یوې هفته کې برابر کړئ. په 9 ورځو کې دا تاسو برابر کړئ، ډیره به بهتره وي. که 9 ورځو کې تاسو برابر نه کړی شو کنه، خیر دی بیا په زیات ورځو کې تاسو هم برابرول شي. خو بهتره دا ده چې په 9 ورځو کې تاسو دا 12,000 پیرې برابر کړئ. اوس کم ټایم کې به دا تاسو وایي، نو مخصوص وخت نشته چې کم ټایم تاسو ته ملاویږي، که په ورځ کې وایي که په شپه کې وایي، ستاسو خوښه ستاسو مرضي ده. خو بس 12,000 پیرې به برابروي. بهتره ده چې په یوې هفته کې 12,000 پیرې برابر شي. هر 1000 پیرې به تاسو یو ځل درود شریف وایئ او ورپسې به د خپل مقصد لپاره بیا تاسو دعا غواړئ. او ان شاء الله د الله تعالی په فضل سره ستاسو دغه مقصد دغه حاجت به د الله تعالی په فضل سره پوره کیږي. بیا به ان شاء الله ماته دعاګانې کوي. ټیک شو. نو امید دی چې ان شاء الله په دې وظیفې باندې تاسو پیښ شوي که بیا هم کې تاسو ته خبرې څه تپوس خیر د کمنټ کې رابطه کولی شئ. زه به ان شاء الله کوشش وکړم چې تاسو ته جواب درکړم، تاسو په فکم. خو دا ختم یو ځل خامخا وکړئ زموږ عزتمندو د خپل حاجت پوره کېدو لپاره او د خپل دعا قبلېدو لپاره. ان شاء الله دغه مقصد او دغه حاجت به تاسو ضرور پوره کیږي ان شاء الله. ټیک شو. الله رب العزت مو ان شاء الله بعد ساتم. دعاګانې کوي، دعاګانې به کوو. الله پامان.